پښتو دوستانو سلام علیکم. وایي پورې د توت پاڼې شوې زیړې، ځوانان همزولي ټولوي په سفر ځینه. نننۍ خبره مو په یګانو کې ده. پښتو 15 دانې یګانې لري چې 15 دانې یګانې په لیکنه کې به حد زیاته مهمې دي او ډیره ژبه خوندوره کوي او ډیره منطقي او اسانه دي. مثلا پښتانه اکثره د موږ پښتانه ورونه او خویندې په یګانو باندې نه پوهیږي یا یې صحیح نه لیکي. نو څه شی دي زه به یې ډیره ساده طریقه در وښیم. یوه ساده یې ده چې هیڅ ټکی مکی نه لري، هغه کچالی ده یا والی ده یا مثلا ګلالی ده یا هغه په دې شکل باندې لیکل کېږي. بله چې دا څنګ په څنګ باندې ټکي لري. ولې څنګ په څنګ ټکي لري او دغه څه وایي؟ پښتو یګانې د ژبې یا د خولې د فزیولوژي سره سمون لري. کله چې موږ ټکي څنګ په څنګ لیکو د دغې معنا دغه ده چې شونډې یا خوله د یوې طرف نه بل طرف ته افقي ورسره وازیږي. مثلا والی، کالی، راځي. دا څنګه شوله؟ دا څنګ په څنګ باندې ټکي لري. نو خوله ځکه چې خوله په دې شکل وازیږي. بله چې دا شونډې کاته او پورته عمودي وازیږي، د هغې ته څه وایو موږ تاسو؟ په دغه یې څنګه ده؟ اوږده یې ده، ځکه چې اوږدېږي خبره که نه. ادې، شیدې، ادې او شیدې. بله چې دا لکۍ داره یې ده. ولې یا لکۍ لري؟ لکۍ په دې خاطر لري چې بیا هم په شونډو پورې په خوله پورې اړه لري. کله چې موږ ووایو هګۍ، سپوږمۍ، ملالۍ، خوله د چپ لاس خواته کوزیږي او دغه شنډه چې ده په دغه ځای کې کته راځي. نو په دې خاطر باندې لکۍ ورکړې ده. بله چې دا امریه یې ده، هغه همزه لري. هغه څه شی ده؟ سلام کړئ، تیار سئ، ودرېږئ، راځئ، وچښئ، وخورئ. دغه امریه یې ده. نو هیلهمن یم چې په خپلو لیکنو کې د پښتو د ښکلیو یګانو نه کار واخلئ او لیکنې مو سمې شي. ډېره زیاته مننه کوم. خدای مو راته مل شه. راځئ چې په ګډه سره پښتو وژغورو. زما ویډیوګانې لایک، فالو او شریکې کړئ. مننه کوم. خدای مو راته مل شه.